د خوست امنیه قوماندانۍ اړوند د تروریزم په وړاندې د مبارزې منسوبینو د یو لړ ځانګړو تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دغه 2 میله پیکا 40 د دشکې مرمیو بکسې 2 عرضي موټرسایکلان 2 دانې د هوان مرمۍ او 50 دانې د مخابرې انتنونه نیولې دي. دوی همداشان د دې وسلو او مهماتو په تور د 3 کسانو د نیولو خبره کوي. په تیرو 2 اونۍ کې د خوست ولایت د مرکز په شمول په ځینو ولسوالیو کې څه عملیات زموږ د مدیریت لخوا ترسره شول چې د عملیاتو په نتیجه کې 40 پره د مهماتو بکسې ونیولې او تر 50 پره د مخابرې انتنونه ونیول او څه مهمات مرمۍ ونیولې چې تاسو اوس ټول مخامخ ګورئ او موږ د دې په تړاو باندې 3 نفر نیولې دي. په ورته وخت کې د امنیه قوماندانۍ ویاند ولسونو ته د ښه امنیت ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه به په ښار او ولسوالیو کې هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې کوم ډول ورانکارې کړنې ترسره کړي. زموږ امنیتي سرتیري شپه ورځ د خپل ولسونو د خوندیتوب لپاره لازم اجراءات ترسره کوي. لله الحمد چې په دې برخه کې ډېری لاسته راوړنې لري. انشاءالله زموږ امنیتي ځواکونه به په ښار او په ولسوالیو کې هیڅ چاته د اجازه ورنکړي چې کوم ډول ورانکاره کړنې ترسره کړي. دغه لاسته راوړنې په داسې مهال له رسنیو سره شریکېږي چې په دې وروستیو کې د خوست امنیه قوماندانۍ اړوند د بېلابېلو برخو مسؤلینو او کارمندانو ته بېلابېل د روزنې پروګرامونه وړاندې شول.